دا رمضان مبارک میاشت شروع ده. دا میاشت رب العالمین پا انسانانو یو عبادت دپاره مقرر کړی ده چې هغې ته روژه وایي. د دنیا چې څومره مذهبونه دي او قومونه دي هغې ټول روژې نیسي. یهودیان هم روژې نیسي، عیسایان هم نیسي، سیکان هم نیسي او موږ مسلمانان هم نیسو. لیکن زمونږ او د هغې د روژو په منځ کې بنیادي فرق دی. مونږ روژه د الله د طرف نه یو نعمت ګڼو او د الله خصوصي رحمت یې ګڼو او د خوشحالۍ ذریعه ګڼو، او نور قومونه داسې نه. یهودیان روژې نیسي، هغې پکې تورې جامې واچوي او د غم میاشتې ګڼي. عیسایان روژې نیسي او هغې کې د هغې روژې دی چې خبرې پکې بند دي، خبرې چا سره نه کوي او ځان له ناستي چا سره ګډون نه کوي. زمونږ روژې داسې دي چې نه پکې تورې جامې شته، مونږ یې د عبادت د ګټې یو ذریعه ګڼو او نه زمونږ په روژو کې خبرې بندې دي، خبرې پکې کولی شي. روژه څه شی دی رونو؟ روژه څلور څیزونه دي. یو نیت دی چې سړی به نیت کوي، او درې څیزونه داسې دي چې د هغې نه به ځان ساتي، د خوراک نه به ځان ساتي، او دویم د څښاک نه به ځان ساتي، او دریم چې د انسان کم خپل خواهشات دي، جایز خواهشات، د هغې نه به سړی ځان ساتي. د دې دریو څیزونو نه ځان ساتل او نیت کول دې ته روژه وایي. که د یو سړي نیت نی او د پېشمني نه واله تر ماښامه پورې دی مکمل پریزو کې نو روژه نه کېږي. لکه مثلا اوده دی، یو سړی د شپې اوده دی د پېشمني نه مخکې او دی ماسخوتن راویښ شو، ټوله ورځ یې په خوب کې تېره کړه، یاره نیت یې ونه کړ، روژه ونه شوه. یا یو سړی په سفر روان دی، د روژې نیت یې نه دی کړی، نه خوراک وکړو، نه څښاک او نه خواهشات، روژه ونه شوه. د روژې دپاره نیت انتهایی ضروري دی. اوس نیت د خولې که څوک نه کوي، پاړه کې دی نیتو کې، نو دام کافي ده. زمونږ خلک په پښتو کې یا په عربۍ کې نیت کوي، دا ښه خبره ده. یا اکثر زمونږ دا ملګري وایي وبصوم غد نویت من شهر رمضان، چې سار له به زما د رمضان روژه. په دې رونو لږ ځان پوه کې، بعضې خلک دې کې خطا کېږي. غد سبا ته وایي. نو که یو سړی دا د عربۍ نیت وکړي او دا ووایي چې سبا به مې روژه، دا نیت به د شپې نه کوي. ګورئ بعضې خلک د پېشمني نه وروستو سبا راختلي او په دې الفاظو نیت کوي چې بصوم غد نویت من شهر رمضان، زما به سار له روژه. نو هلکه ته خو نن په روژه کې داخلې نننۍ سره څه کوې چې د سار نیت کې؟ نو دا بصوم غدین غد سبا ته وایي. دا اله صحیح کېږي چې د پېشمني د سبا د بانګ نه مخکې دی دا الفاظ ووایي، او که د سبا نه پس دی ووایي نو تا خو د دغې ورځې نیت ونه کړ، سبا دې یاد کړه، بله ورځ دې یاده کړه. نو پښتو کې بس دا وایه، د عربۍ دا نیت پرېږده، که کې ښه خبره ده پښتو کې وایه. که سبا نه مخکې دې نیت کوو نو سار له به مې روژه، او که چرته د سبا د ختو نه پس دې نیت کوو وی نن ورځ به مې روژه. که په خولې څوک ونه وایي نو زمونږ دا پېشمنۍ نیت دی. دا پېشمنۍ خلک څه له کوي؟ همدې له کوي چې زه روژه نیسم. یا دا تراویح چې یو سړی کوي، دا څه دپاره کوي؟ همدې دپاره کوي چې سبا به زما روژه. نو دا پېشمنۍ هم زمونږ نیت دی، او دا تراویح هم زمونږ نیت دی، او پېشمني له پاسېدل هم زمونږ نیت دی. بس زړه کې چې دا راغله چې زه به سبا روژه نیسم، نو په دې باندې کار کېږي. دویم د خوراک نه به ځان ساتي، خوراک به نه کوې، څښاک به نه کوې. که یو سړي په یېره باندې خوراک وکړي او بوس کړي، روژې ته هېڅ قسمه ضرر نه رسېږي.
او که یو سړی په یره خوراک او اسکاک کوي او بل ورته ګوري دا دویم کس به څه چل کوي ور یادوي به که نه به ور یادوي نو علما لیکي که سړی کمزور یا بوډا نو مه یادوه ورته پرېږده الله والا یره پیدا کړه چې خوراک او اسکاک وکړي او که سړی بوډا نو ځوان زلمی او مضبوطو نو ورته یاده که چې وروره ستا خو روژه نه ده یاد بشي ورته دا خوراک او اسکاک به پرېږدي دریم خواهشاتو نه ځان ساتل زما وروڼو قرآن شریف کې چې دا ما کوم آیات ولوست په دې کې رب العالمین فرمایي چې ما په تاسو روژې فرض کړې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه ستاسو نه مخکې چې څومره قومونو په هغې مې روژې فرض کړې وې دا د حضور پاک د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته د هجرت نه مخکنی روژې وې د رمضان نه وې 3 ورځې ایام بیض ورته وایي 14، 14، 15 دا مخکې فرض وې د اسلامي قمري میاشتو او یو د عاشورې روژه او یو د عرفې نو په هره میاشت کې 3 ورځې نو 12، 3، 36، 14 دا شوې او عاشوره او عرفه یو ځای کې نو 18 شوې دا 18 روژې د حضور پاک د هجرت د مدینې نه مخکې په مسلمانانو فرض وې دا به یې نیولې خو هغې کې یو سړي د اختیار و که چېرته فدیه ورکوله او که روژه یې نیوله یعنی یو سړی که به ټیک ټاک او ځوان زلمی به او روژه به یې نیوې شوه بیا هم هغه له د اختیار و یاره که خوښه دي روژه نیسي او که د روژې په ځای باندې فدیه ورکوي حضور پاک مبارک چې کله مدینې شریفې ته هجرت وکړي نو دغه روژې منسوخ شوې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه بس د رمضان روژې فرض شو او یو انقلاب پکې دام راغی چې مخکې خو به د چا کوس کېده هم وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین که د چا به وس کېده او که به یې نه کېده اختیار به ورله اوس هغه اختیار ختم شو که یو سړی روژه نیوي شي خامخا به نیسي په فدیه کار نه کېږي او که یو سړی روژه نشي نیولی نو که دی ځوان زلمی دی او دی مریض دی نو دی به قضا کوي ځوان زلمی سړی په فدیه نه خلاصېږي قضا به کوي او که په قضا قادر نشو مړ شو نو غاړه خلاصه ده او که یو سړی بوډا سپینګیری دی روژه نشي نیولی نو دی به فدیه ورکوي وریاد ساته په ځوان زلمی فدیه نشته یا به روژه نیسي یا به قضا کوي او که په قضا قادر نو غاړه اخلاصه دی سم پې نشته دا فدیه په بوډاګانو باندې ده لومبۍ زمانه کې چې روژې فرض شوې اګورې سختې روژې وې مونږ ته خو اسانې دي اوس سختې په دې وې چې سړي به روژه ماته کړه او اوده به شو نو روژه به یې شروع شوه ماسخوتن چې بس اوده به شو روژه به شروع شوه یو صحابي راغی دروازه یې کار کړی محنت مشقت یې کړی بیبي له راغی وی د خوراک څه شته که نشته بیبي ورته وی مونږ کره خو څه نشته ورېږه چې د رشتهدارانو ګاونډیانو کې ځم او طلب دله کوم دی غریب ستړی بیبي چې یې لاړه ډوډۍ راوړه دی ویده شوی راله ورته ودرېده خیبتن لک په لوی مصیبت او تاوان کې مبتلا شوې ځکه چې ویده شو خو بیا روژه شروع شوه سار له غریب بیا لاړ او خپل کار یې کو په دانی مروز کې بې هوشه شو ځکه د 2 ورځو نارو تګي او کار یې کو نو خدای پاک قرآن شریف کې دا آیت نازل کړ چې کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر چې باز د شپې خوراکم کولی شي اسکاکم کولی شي اوس به په اوده کېدو روژه نه شروع کېږي روژه به د سبا په خطو باندې شروع کېږي دا یو اسانتیا دی الله راوست دویم انقلاب پکې دا راغی چې مخکې بیبیانو ته به د شپې هم څوک نه شو نږدې کېدی دا به یې روژه وه ټوله میاشت به یې د ورځې او د شپې د دواړو پرهیز و نو هغه انقلاب هم خدای هغه حکم هم خدای پاک بدل کړ
چنا دا روجماتی نا تر پیشمنی پورے دا اجازت ہم تا تشتا صرف دروازے در تے اجازت نشتا زمارو دا رمضان روجے دا خدای پاک دیر لوے رحمت اور دیر لوے برکت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی سوک چے پر رمضان کے نفل عبادت کئی دل خدای پاک آگا پا فرضو بدلئی دا نفل و ثواب دا فرضو دے او یو فرض والا خدای پاک پا اویا چندلی کی لکا دو رکعت نفل چے دے اکلل دمر ثوابیوشو لکا دا رمضان نا بغیر چے دے اوشل رکعت نفل کری یو سل او سلویخ رکعت نو نفل پا فرضو او فرض یو پا اویا بدلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا رمضان دا میاش شہر المواسات یو بل سر دا خیر خیگڑے میاشتا یو بل سر خیر خیگڑا کوئے او بیا فرمائی من فطر صائمن وی کچارو جدار لافطاری ورکلا نو درے انعامات دل خدای ورکای روجدار لافطاری ورکولو باندې درے انعامات تی یو انعام سدے کانا مغفرتا لذنوبه گناہون اللہ بخی دویم انعام سدے دویم دا چے دا سٹ بے خدای دا جہنم دا اور نازاد کی دا دویم انعام او دریم انعام چے دا چالا رو جماعت ورکا دا اغا سلی چے سمر ثواب دا روجے شوے دے اغا مر ثواب با اللہ دی سلی لور کی دا اغا بنکمی گی دا در احسانات دی یو صحابی وی دا اللہ رسولہ وی ہر سوک خبل رو جماعت نشی ورکول غریبانانم پکشتا حضور پاک فرمائی کہ چاہ یو بل مسلمان لیو گٹ پے ورکل نیمہ کجورے ورکلا یا یو گٹ او بے ورکل نو دا ثواب بخدے پاک غلم ورکی یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا رمضان دا میاش دا روجو چے اللہ کم ثواب ورکی وی کہ انسانان پدغ ثواب خبر شو نو دی با خدای تا چغی ہوئی چے خدای ٹھول کال روجے مقرر کا دمر پاک ثواب و دمر اجر حضور پاک فرمائی ہوا شہر اولو رحمت وی دازا سے میاشت چڑن بے رحمت تے ووسطو مغفرت او دامین زی مغفرت تے وآخرہو عتق من النار او آخر دا اور نازادی دل دی زمون علماء دا دی تشریح کئی وی دری قسم بندگان دی یو اغا چه دیر نیکان دی گنے نشتا یا دیر کم دا دویم اغا دی چه گنے مشتا و نیکی مشتا او دریم اغا دی چه گنے زیادتا دا و نیکی کم دا نو دا چه سوک دیر نیکان بندگان دی گناہون نشتا یا دیر کم دی نو پاغی دا اول نا دا خدای رحمت شوروش دا غی دا پارا طول میاش رحمت شو اول نا شوروشو او رستم رحمتو ندی او چه دا سوک گنام کئی و نیکم کئی دوی باندی لنبے لس رو دا خدای رحمتو نازل شی نو چه دا میانزنے لس انسی نو اللہ گناہو نا معاف کی مغفرت ورطوش چه دا کم دیر گناہنگار دی گناہ زیادہ دا و نیکی کم دا پاغی دا لنبے لس رو رحمتو نازل شی او میانس کے لس رو چیونی سی نو خدای ورطا گناہ معاف کی نو اخیری لس چیونی سی نو اللہ اعلانو کی دوی سٹ میں دل جہنم دا اور نازاد کم رونو دا خدای دیر لوی رحمت پا دے میاش کے پا مسلمانانو نازلی دا منگ صحابہ و پا معشومانو بچو روجی نیولی اس منگ معشومان منکو منی سے گوری ناجوڑا بشیں او خراب بشیں اغیب پوڑو معشومانو روجی نیولی نو چه مازیگر بشنو معشومانو بخوراک پس جلل دلوبو سیزون بے وطکی خودل پاغی بے مشغول کلل کہ دا معشومان مشغول شو روجہ سرطو رسیں دا شپی پاکی عبادت پکار دے حضور پاک فرمائی دادا سے میاشتا کہ دا روجنی سے دا شپی عبادت کرے بہترین عبادت دا دے چے سڑی تراویو کے وخیر کے تحجدو کی زمون بزرگانو بطول اشپرونولا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر رمضان کے سمر تلاوت کو تاسو تا اندازہ نشت یو خوب پتراوو کے ختم کو
او دویم د تراوو نه پس به د 2 رکعاتو نفل نیت وکړه نو په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختمه او په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختمه 2 ځله به قرآن شریف ختمه نو د رمضان د شپې عبادت چې داغه کوم حساب شوی دی هغه به یو شپې ته ختمونه کول حضرت عثمان رضی الله عنه پر رمضان کې به د شپې خوب نه کوه تراوو نه پس به تلاوت شروع کو تر پیشمنی پورې او بیا به پیشمنی کو دروازه به روزه نیول دا خلا فرضی روزه دي نفلی روزه بزرگانو زمونږ ډېرې نیولې دي زمونږ یو کتاب دی د فقه هدایه وته وایي په وړه دوره کې خلک لولي د دې چې کوم استاد دی علامه مرغینانی رحمه الله د 14 کاله روزه نیولې دي دا کتاب یې لیکه نو روزه به وا او په دې 14 کالو روزو یې نه بچی خبر شوی دی او نه خزا ته دا بسنګي دی بناستو بیبي به ولا ډوډۍ راولېګله دا غرمه بیبي ته به ور بند کا ور به بند کا بار به طالب تاواز کی راشه ډوډۍ وخوره طالب بدا ګمانو کو چې دا ردنه جوړ دیاتی شوی دا طالب به ډوډۍ خوړوي ځوس په مخه دی ښا بیبي ته بیا आवाज وکړه چې دا لو خیریه اوسه بیبي به دا ګمانو کو چې دا ډوډۍ جوړ دو خوړه 14 کاله داسې روزي نیولې دي نه خدا خبر او نه بچی خبر دا د روزي برکات ګور ډېر زیات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای پاک په دې میاش کې سرکشا پیریان او شیطانان تړي نو باز خلک سوال کوي چې شیطان او تړلی شي موږ دا ګناه ولې کوو زمارونو د دې ګڼ جوابونه دي یو جواب پیدا دی چې که شیطان او تړلی شي نو سړي سر نفس خوشته کنه د شیطان جاله یو لسمیاش شیطان چې کومه جاله کې وخت تیر کړی دی هغه جاله خوشته ده هغې سرات به خامخا او دویم جواب یې څه دی دا د شیطان تذلیل دی چې دا تړي دا هغې دا مطلب نه دی چې ګنې سړی به ګناه نه کوي دا هغه ذلت دی چې الله تړي نور دله خدای دومره طاقت ورکړی دی چې کدی په اوم اسمان کې نو او یو سړی په ځمکه کې د اوم اسمان نم په ځمکه کې د انسان پړه کې د اثر جوړی شي او درې مې هم درته ویم چې د تړلو هغه برکت یې دا دی چې تاسو وینئ په رمضان کې د خلکو عبادت د نورو میاشتو نه زیات دی نورو میاشتو کې دومره څوک نه کوي تلاوت خلک کوي تهجد کوي منځونه کوي نو دا د هغه شیطان د تړلو حکمت شو چې دا هغه اثر کم شو او د خلکو عبادت ته توجه پیدا شو ورونو دو سیزونو نه په رمضان کې ځان ساته یو غیبت او یو درو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجہ ماتای دے مطلب ندی چی کنی روجہ دا سے ماتا شوا استا غاڑا بند دا نا غاڑا دے خلاص دا قرض دے خلاص شو خو چی دا روجی کم اصل ثواب دے اغا ثواب در نپاتے شو ختم شو اغا محروم شو دا غیبت او دا دروغ و نزان ساتے او یو عمل در تخیم دا پر رمضان کے خامخاو کے اغا عمل سدے اغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل مبارک ترت خول دے حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا دا حضور پاک ترو عباس رضی اللہ عنہ او پا عمر کے دا نبی علیہ السلام امزولے دو کالت مشرو دیرو خیارو یوزل تی چاہتا پوسو کدا حضرت عباس نا وی عباس تا مشرے که نبی علیہ السلام مشر دے نو کدیوی چی نبی علیہ السلام مشر دے نو بیا دروغو کراتا دکا دو کالا دے مشو او کدیوی چی زمشرم نو بیا دبی راتلا نو عجیب جواب ورکا وی ہوا انا اصن و ہوا اکبرو وی عمر تے زمان زیاد تے خو مشر آگا دے عمر زمان زیاد تے او مشر آگا دے او دی لنبی آگا کسو دی رکشویو نو مور نظر منخت کڑیوا وی که زماز وی خدای پاک پیدا کذب پا بیت اللہ در خم و غلافه چون نو چه دی کل پیدا شو
نو بیا مور په بیت الله د ریخم او غلاف واچو. د دې نه مخکې په بیت الله به د عامې کپړې غلاف، دا د ریخم او غلاف د حضرت عباس مور اختیار کړی دی او تر اوسه پورې د ریخم او غلاف په د پاسه پروت. سعودي حکومت کال په کال بدلی او کروڑونه ډالر خرچه پې راځي، ریالونه. د اسلام راوړی په مکه مکرمه کې، خو اسلام یې پټ ساته. او د اسلام نه مخکې د حضور پاک سره څونه مینه وه. حضور پاک مبارک چې د مینا د غونډۍ لاندې د مدینې د خلکو سره ملاقات شو او د مدینې شریفې خلکو ورله د هجرت دعوت ورکړه چې د مدینې ته موږ سره لاړ شو. دا عباس ولاړو، هغه وخت کې لا مسلمان نو. وګورې مینې ته وګوره، د مدینې خلکو ته وایي تاسو خو زما د ارواره بوځئ، دته څوک نقصان ونه رسوي په مدینه کې. دلته خو خپل قوم دی، ډېر مضبوط قوم یې دی، څوک ورته نقصان نشي رسولی. هسې نه چې تاسو یې بوځئ او نقصان ورته ورسي. ګورې زه به که دته نقصان ورسېد نو ای د مدینې خلکو زه به د دې ارواره تپوس تاسو نه کوم. هغې ورته ویې ته مونږ ته پرېږده ته خلاص، مونږ پیش او د حضور پاک حفاظت پیش. په بدر کې دی د کافرو د طرف نه جنګي نو دی گرفتار شو. ډېر کافران پکې گرفتار شو، یو پکې حضرت عباس. دی د قد نه ډینګو اوچتو لوړو، کمیس یې شلېدلی نو په ده د چا کمیس نه پوره کېده. نو په مدینه منوره کې چې کوم د منافقانو مشر و عبدالله ابن ابی، د هغه کمیس په ده برابر و، اره ده په قد برابر و. نو هغه خپل کمیس دله ورکړه حضرت عباس نه. بیا چې کله عبدالله ابن ابی منافق مړ شو، مردار شو، نو زوی یې راغی حضور پاک ته، وی زما پلار دو وصیته کړي دي. یو دا دی چې ته به خپل کمیس راکړې چې دې پلار ته واغوندم، دویم جنازه به پې ته کې. نو حضور پاک زر خپل کمیس ورکوي دا عباس ته واچوه. حضرت عمر ورته وی د الله رسوله هغه منافق له ته خپل کمیس ورکې، فلان کې ورځې دا خبرې تا پسې کړې، فلان کې ورځ دا، فلان کې ورځ دا. حضور پاک ورته وی عمر اخواش، دا زه د هغې کمیس بدل د خلاصوم کوم چې زما تره له د بدر په قیدیانو کې د کمیس ورکړم، هغې بدل وله خلاصو. او بیا جنازې ته مخکې شو. حضرت عمر زر نبی علیہ السلام د لمن نه ونیوه، وی دا په چا جنازه کې؟ دا خو منافق. حضور پاک ورته فرمایي عمره زه خدای نه یم منې کړی، چې خدای نه یم منې کړی نو ته مې ولې منې کې؟ او وی زما دا خوښه ده چې دا جنازه پې وکړم نو خدای به د قوم مسلمانان کی. نو نبی علیہ السلام مبارک به جنازه وکړه. د هغې نه پس الله آیت نازل کړ، لا تصلی علی احد منهم ولا تقم علی قبره، چې د منافق به د نن نه پس جنازه نه کې، ختم. او د حضور پاک د هغې جنازې د برکت نه د هغه زرګونه قوم خدای پاک مسلمانان کړل. نو د خپل کمیس ورکه حضرت عباس له. د بدر دا قیدیان چې څونه دی په صحابو تقسیم کړي او شاته یې ولې لاسونه تړلي. اتفاقا دی چې کم کور کې قیدي و هغه د حضور پاک د دیوال شاته کورو، نو د زبیرګي کول ټوله شپه. نو نبی علیہ السلام مبارک هغه زبیرګي اورېدل. یو بیبي فرمایي وی حضور پاک ټوله شپه خوب نه دی کړی، وی ویښ بیا وی زه خو پې پېښم چې دا د حضرت عباس بیرګي اوري ځکه ولا خوب نه ورځي، لیکن دومره عدل او انصاف پکې و چې سفارش یې چاته نه کو چې مټې ولا سسته کې. هغه بیبي راغله صحابو ته یې وی تاسو ورشئ چې د عباس ولې زبیرګي کوي، حضور پاک له خوب نه ورځي. چې هغې ورغلل نو دا مټې ولا چا سختې تړلې وې، نا مټې ولا نرمې کړې، نو د هغه زبیرګي په قلار شو. نو بیا پیغمبر علیه السلام وده شو، دونه پې خپه او دونه یې ورسره مینه وه، لیکن انصاف دا دی چې د سفارش یې چاته نه کو چې مټې ولا پرانیځي. بیا چې فدیه د قیدیانو نه غوښته، ټول یې کېنول وی فدیه راکې، جرمانه.
حضرت عباس ورته وای وی دا الله رسول تا ته خو پته لري چې د ځړنه مسلمان او کافرانو په زور راوستین وی کاکا د ځړه پته به الله ته لګي هم په کافر او قیدیانو کې نیولې چې څنګه نور جرمانه ورکړي ته به ورکړي وی خر ورته ته خو پته لري غریب ما سره سم نشتا نو دې چې کله راته د یو بټوا او پاغې کې پیسې واچول او خپل بیبي له ورکړه د بیبي نوم ام الفضل و ام الفضل دا بټوا ځان سره کېدا دا زما ټول مال دی که جمع دی عالم هماله به راکي او کمن شم نو دا ستادي چې سره خوخی کوم پټه دا بټوا خدای له ورکړې و نو حضور پاک تدی وی ویرواره تا ته پته لري چې د غریبې وی غریبې وی ته چې رات دې نو خپل بیبي ام الفضل لږه د بټوا ورکړه ا بټوا کې شو وی زما د قسم په لږه ته رښتونه پیغمبر ځکه چې دا بټوا ما ورکړې د یو ته خبرې یو د ما خزه خبر ده بل ته هیڅوک نه دی خبره معلومیږي دا چې د خدای رښتونه پیغمبر او تعالی خبر کړي وی ته ډبل فدیه ورکې وی دا ولې وی یو د رواره د عقیل دا غنمو د علی صاحب رورام کافرو کې نیول شو یو باور کې هغه غریب دی یو بخپل ورکې نو حضور پاک د حضرت عباس نه ډبل فدیه واغشت بیا دې مسلمان شو مدینه شریفه ته راغی یو ځل چا بلا مال راوړو جمعات کې وګورځو نو په خوا خو به دا غټي روپے درهم نو حضور پاک اعلان وکوي راځي چې سونه سو کړي شوړې صحابه راتل پندونه ته تړل وړل به حضرت عباس راغی وی دا الله رسول الله خو بزیات وړم ولی وی ما ډبل فدیه ورکړې ده د ځان مې ورکړې ده وروارم وی خدای چې سونه وړې شوړه نو د صادر ډک ځان ته دا غروپون او وی تاړه نو چې چتاو نو چتولې نشو وی صاحب دې خلکو ته حکم چاته وا چې دا پن راته اوچت کې وینا دون پکې واچو چې سونه وړېش چاتم نه وی خدای ته مې ورواره تیر اوچت کړه وی دا کارم نه کی نو کم یې کړې ته لګې ته غردول نو بیا پاندو تاړه نو چې بیا اوچتاو نو بیا نه شو چتولې وی دا الله رسول چاته وا چې اوچتې کی وینا چاته نه خو ته خو مې ورواره تیر تر اوچت کړه وی زم نه درو چتو دومره واچو چې څومره وړېش نو بیا ته لګې کمې ادا دا هغه د حرس د وجنه چې دومره مال دی وړو چې وړې هم نشي بهر کې د حضور پاک تر دی او د نبی علیہ السلام ور سره ډېر محبت تیر یو ځل دی راغی او خپاو نبی علیہ السلام ته کاکا ولې خپه وی دا الله رسول چې مونږ تاسو سره ناس په مجلس کې نو خلقم قدر کوي او چې تنه نو بیا هم څوک قدر نه کوي حضور پاک فوراً را پاسید او د مدینه منوره په جمعات کې په منبر کې ناس وی خلقا دا اعلان وره چې عباس زما تر دې ګوره او تر د پلار پځې وي د تر مثال داسي لکه پلار نو چې چا دې خوشاله کدا سه دې وګڼي لکه چې دې خوشاله کړي او کچا زما تر خپکا دا دې فرض کې لکه چې دې خپکړي د حضور پاک د وفات نه پس جمعات ته خلق ناوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو هغه اعلان وکړ وی د چا چې جمعات تناوي هغه د لری کې خپل کور ته دیوانه دغه چې باران شي د کوټو به جمعات ته راځي ټول خلق ناوي بل طرف کړ سوا د حضرت عباس نه د ناوا بل خواوان وروله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چراغي د ناوا وا نو یو چوکې راواغشته یو لرګي او پاغې ناوا وال راوي غردول یې پرې چې ناوا د لو غردوم چې دا وبلې په دیوال لازم په خپل به بل خواوانه حضرت عباس چراغي ودا چا زمانہ و غردول دا ودا امیر المؤمنین ورپسې ورغی وی امیر المؤمنین زمانہ ولي غردول ودا د انصاف تقاضا مې کړل ټول خلق ناوي واړو له استاد یې خوارا بیگی دا خو انصاف نه دی حضور پاک مونږ ته انصاف خولې دی باغې کې خپل او پردیو د پیغمبر رشتہ دار او خپل رشتہ دار ټول برابر
عباس رضی اللہ عنہ ورته وای ګوره دین اندازه ولګ وی امیر المؤمنین پتر ته لګی چې دا ناوه مال چی خو دې دا وینا ودا د دواړو جهان مبارک سردار په خپل لاسونو را لدل تلګول ما ذکر انا اړول حضرت عمر حق دک شوې ښا حضور پاک وی په خپل خټه جوړ کړه او ناوه په خپل بیاوړه او زما د کوټې دا ناوه او دا خټه دا حضور پاک په خپل له وکړې دا ودراله لګول د دې مين اندازو لګا چې حضور پاک ولا ناوه په خپل یک دی او خټه ولا په خپل کوي او په خپل کېږي نو تا هغه ناوه غرزولا کم چې دواړو جهان مبارک سردار مالې خو دې حضرت عمر وی باز معافی غواړم ما خو انصاف قائم چې په انصاف کې به عباس او بل یو برابر وی شاب اوس بداناوه دوباره لګاو او څنګه به لګاو عباس ته وی دا خټه درزه خوشتم نو تبه زما په وګو د پاس او درېږي زه به د اوچتو موداناوه به لګي وی نه خیر دی په پوړی به وخېجم او ناوه به لګوي دا کېدی نشي ما د حضور پاک د لاس لګولې ناوه غرزولې ده د هغې کفاره به زه دا ادا کوم نو حضرت عمر ورته ټیټ شو دی په اوږو د پاسه وخت هغه په خپل اوږو چت کو حضرت عباس هغه ناوه ولګول دا مې دې پورې د واقعه درته ذکر کړه چې د حضور پاک هغه مینه ورسره څونه وه نو چې د چا سره مینه ښه شی وله ورکوي او ښه شی ورته ښایي نو یو ځل حضور پاک کېنم یا عباس اے عباس یا عمه اے زما تره الا اعطي یو ډاله نه درکو یو تحفه نه درکو یو خشی نه درکو لاول نه ولا تم پیدا کوي یو تحفه درکو یو ډاله درکو یو صدقه در باندې کو یو خشی دل درکو ورواره وای دا سخت شی دی چې تاسو وتون تحفه وای امت ډاله وای امت هدیه وای امت خشی وای وی داس شی در کوم کتا اغا کار او کا اغا شی استعمال کا لس قسم گناہونا بده اللہ معاف کی والا بمدتا اللہ معاف کی علوی بمدتا اللہ معاف کی پٹ بمدر تخدے معاف کی اخکارا بمدر تخدے معاف کی اول بمدر تخدے معاف کی واخر بمدر تخدے معاف کی باریک نری بمدر تخدے معاف کی او پلن گناہونا بمدر تخدے معاف کی اغا سشی دے وی دروازه که طاقت لرلی شنو روزانه کوا که روزانه طاقت نشی لرلی نو پافته کی اوزل کوا او کافته کی طاقت نشی لرلی میاش کی اوزلو میاش کی نشی لرلی کال کی اوزل کوا او که کال کی ام طاقت نشی لرلی نو پا عمر کی اوزل کوئی خامخو کا چی دا شوق والا پیدا که چی دا بس شیوی نو حضور پاک ورته صلات تسبیح خو او د دې دوه طریقې د خود درته آسانه طریقه ہے آسانه طریقې رونو دادا چې د سلور رکعات نفل نیت بوکه عام نفل چې سړی څنګه کوي سلور رکعات نفل او پدا سے ټیم کې به کوي چې کم وخت نفل صحیح کیږي لکه د انور خطو پریواتو یا د زوال دی وخت کې به نه کوي او د مازیګر نه پس او د سار د مانځ نه پس به نه کوي باقی اروخ کولش چې کم وخت کې نفل صحیح کیږي د سلور رکعات نفل نیت بو کې دا چل ورته حضور پاک ہے نو چې نفل د سلور رکعات نیت اتل سبحانك اللهم بوه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نو پنځل لسکرت بداسي وي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا بسم الله پکې اول کې نشته ها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا بوي پنځل لسکرت یو حدیث کې پکې لا حول ولا قوت الا بالله راغلي دي خو په اکثر حدیثو کې نشته نو کدي پنځل لسو کې یو ځل وسره لا حول ولا قوت الا بالله يوم خیر او کدی ونه هم کار کېږي نو چې پنځل لسکرت دي پورا کړل نو بیا به اعوذ بالله بسم الله وې او بیا به سورته فاتحه قرات وې او ورپسې به سورته وې
نو در رکوت لو نمخ کے پا ولالا بیا لس کرتا ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لس کرتا با پورا کی دا سوچو پینزیش بیا با رکو للاش نو پا رکو کے دا رکو تسبیحات سبحان ربی العظیم کدا مخ کے وے کرستوے خیر دے نو بیا با لس کرتا ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا پینز دیر شو نو بیا با سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد نو پا ولالا قومک با دلا سنہ زولن دی لس کرتا با ہوئے نو دا پینز سلویش بیا با سجدے للار شے نو پا یو سجدہ کی بموئے پا بل کی بموئے نو یو سجدہ کی پینز پانزوس او بلا سجدہ کے لس نو پیندش پیتے شو او دا دوالو سجدو پمینس کے بیم لس کرتا ہوئے نو دا پا یو رکات کی پینزاو یا جوڑے گی یاد بمی کنا یو رکات کی پینزاو یا حضور پاک ورطا پخپل فرمائی کاکا ویدا یو رکات کی پینزاو یا شو او پسلور رکاتونو کے دریسا وکرتا شو بیا دویم رکات کی چی برا پاسے نبی آخو سبحانک اللہم نشتا دلون بے بدوے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیا با اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کیوں مغا طریقہ دا نو سورت فاتحہ و قرت بوے سورت نو پولالا لسزلا در رکوت لونا مخ کے پر رکو کے لس کرتا در رکونا چے پاس قومہ کے لس کرتا پڑھن بے سجدہ کے لس کرتا او دا سجدو مینس کے لس کرتا او پدوے ما سجدہ کے لس کرتا رنبی پینزل لس بیا لس لس دی کدا رکو او دا سجدے غخپل سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ تمخ کی وے کرستوے او کاغا دا نیرم شنو خیر دی پروانشت او که یوزے که دا نیر شو بیا بسکے لکه یو سجدہ که دا نیر شو نو ورپسی چه کم نزدے دے که در تیاد شو آگے که رو گردوا لکه لنبے سجدہ که رچا نیر شی او پا جلسہ کے ورطا یاد شو چی ما خدا سجدہ کیوں نوے نو جلسہ کے شل کرتا ہوا ہے یا کلون بے سجدہ و جلسہ دوارو کے دنیر شو پا دوے ما سجدہ کے در یاد شو چی ما خواہ دوار دینا کے پری خودل نو پا دوے ما سجدہ کے درش کرتا ہوا ہے خدرے سبب پورا کے او کمونس کے خطا شوے او پا مانزہ کے دے سجدہ سہو کولا نو پاگے کے بنوے ذکر حضور پاک درے سوا ورطا فرمائی لی دے یہ دا درے سوا کرتا شو رو رمضان کے دا صلاة تسبیح در تماوالے اخو پر رمضان کے جتا یوزل صلاة تسبیح ہوکو دمرا اجر با اللہ در کی لکا در رمضان نا بغیر کے دے اویا کرتا کری نظم تاسو تاوے کہ کدر وزے کول شے روزانہ نوے کے شل منٹا پہ لگی شل یا 25 منٹا پہ لگی کم از کم شل زیاد 25 منٹا او کو روزانے نشے کول نو ہفتہ کی یوزل ہوگی اکنی پمیاش کے کوئی یوزل خامہ ہوگی و انشاءاللہ صدون اگران خبر ندا دا دنیا دا کار دا پارا منصور منڈی ترڑے ہو دا زمون دا خیرت گٹھا دا او حضور پاک پل مبارک ترت پڑے رمین خود لے رے او لس قسم گناہون پہ اللہ معاف کئی نو انشاءاللہ چٹولے ہو کہ خواہ او زنانو تم چلو خواہ شمیری بے سنگا دا تسبیحات دا شمیرے چل امدرتاو خی نو چی دا پینزل لسوے قاقی کی بے لاس دلے نو دی یوی گوتی لزور ورکاوا یوی گوتی لزور ورکاوا پا دی لاس دا پاس پخپل پتہ لگی در یا که لاس تی زولن دی او دی پتون سر دی لاس دلے نیولی وی نو یوی گوتی لدی خپل وجود سر زور ورکاوا ایا پا سجدہ پروتے نو گوتی دی پزمک پرتی دی یوی گوتی لزور ورکاوا یو گوتی لورکا چی دویم دیوی دویم گوتی لزور ورکا نو پدی بستا غشمیر پورا کیگی دے احسان طریقہ شوا نو رمضان کی فیدہ دادا کہ رمضان کی دے اکرل دمر اجر با اللہ در کی لکہ دا رمضان نہ بغیر کی دے اویا کرتا صلاة تسبیح کر دا یو عمل شو دویم عمل دا رمضان متعلق حضور پاک دا رمضان نمح کے دا دے شعبان پا اخیری جمعہ تقریر کرے ناغی کے صحابو طویلی کی دو کارا کوئے یو استغفار کوئے یو ذکر کوئے لا الہ الا اللہ دا ذکر کوئے
او دیم استغفار وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. اور نو ګورې ما د استغفار متعلق ابل جمعه درته پوره تفصیلی بیان کړی او دې وخت کې ډېر ضرورت لري استغفار، ځکه د خدای لوی غضبونه او قهرونه روان دي. ګوره الله غصه شوی دی، د الله ډېر لوی قهر روان دی او ډېره لویه غصه د خدای روانه ده. دا به په استغفار ختمېږي. تاسو وینئ څونه سیلابونه روان، څونه ځمکې یو. زما یو دوست ډاکټر بولې ما ته ټلیفون وکړ، ویل لکه ستاسو کلي کې څه حال دی؟ هغې شب قدر د لذاق سره تعلق لري. وی ځمکې خو یې ټولې یوړې او حکومت اعلان کړی چې کورونه هم خالي کړي. وی کورونه موړي، بنګلې د خلکو یې یوړې ختمې کړي. او تاسو لاړ شئ د خپلو علاقو کې جوړه کې او ساراسن او دا چینه او دا طرفونه وګورئ، بلا د دنیا کورونه برباد دي. داسې کلي پراته دي، ما ته یو سړي وی چې چاته پته نه لګي چې زما کور کوم ځای و. دا حالت دی، دا د خدای قهر او د خدای غضب دی. ولې د خدای قهر او غضب راغی؟ خفه کېږئ ما. سواد کې د خدای یو قهر روان، د خدای غضب و، نو امن پکې راغی. څه ناسه امن. نو موږ جشن مناو کړ په سواد. نو جنکو لستوڼې نشته او پکوړې خرڅوي او ډوډۍ خرڅوي او لوبیا او چڼې خرڅوي. هلته دا فتنو دی نه خلک د جشن په نوم بدعملیله. نو خدای په داسې قهر راوست چې هغې هم رالو کړل او دلته هم خلک تباه کړل. مونږ خدای سره ډغرې وو، مونږ خدای ته بډې والي دي چې خدای ګورم د سره. یاره خدای بندګانو زمونږ د عمال دولت دا چا را کړی دی؟ الله را کړی دی. زمونږ جون، زمونږ عزت، زمونږ حیا او زمونږ پرده او زمونږ بچي خو د الله د طرف نه دي. قسم مې دې په ذات ته خدای چې دا ټول مخلوق را یو ځای کې د الله د یو ماشي مقابله نشي کولی. نمرود یې په یو ماشي غرق کړ. نو موږ خدای سره جنګ کوو چې دا خدای نافرماني کې دا خدای سره جنګ دی، دا الله سره جګړه ده. نو دا خدای قهر او غضب روان دی. خدای دې خیر کې لا نور بسې کېږي. د کالام نواله تر د منډې پورې یو پل نشته، ټولې وړې دي ختم. اوبه دې بندې دي د نردې سره بسې کېږي. او دا دومره خلک یې یوړل، ماشومان یې یوړل، ښځې یې یوړې، تر ننه پورې پته نه لګي د کلو د کورونو چتونه لاندې پراته دي. د اوبو درک خوارانو ته نه لګي چې څه بس کو، د ډوډۍ درک ورته نه لګي. شکر دی الحمدلله. زه خو د خپل کلي او د دې ګردوناوا د خلکو ډېره شکریا ادا کوم. موږ یو لنګر ولا روان د خدای فضل او د کلي خلکو ته اعلان وکړ. بار مې ولا چندې نه دي غوښت، نه مې دوستانو ته ویلي او نه مې یارانو ته ویلي، بالکل قطعا مو چندې نه دي غوښت. او د خلکو هر څه راوړل او دروازې 40 او 50 دیګه به پخېدل او د خلکو په سرونو باندې وړلي، په سرونو. ما ته ملګری وی زمونږ د مفتی آباد د محلې لکانو او سره کلي نوره لکانو بیچاره ته وی چې مخکې کلي کې څه خلک دي. نو وی مونږ دیګ د روجو دیګ غټ په ګرم په سر وړل آسان کار نه دی. یو کیلومیټر یا یو دیګ په سر وړی دی، یو کس وړی دی، یو دیګ ګرم 1 کیلومیټر. وی چې هلته لاړو ماشومان د لوږې نه پر کاله پراته خوانان داسې چغې جوړې کړې، وړو د روجو پسې ټوپونه جوړ کړل چې حیران شو. دا روجې درته په څه کې واوي، په څه کې به خورو؟ قسم نه وي د خټو زولې راته ونیولې چې دې کې راته خیر دی واچوي، خو چې دا بچي څه وخوري؟ د خټو په زولو کې مونږ خلکو د روجې چولې. د یو علاقې ته لاړم، څه جوسونه او څه پینه مې ځان سره یوړل. زما دې په خدای قسم هغه منظر مې اوس هم نه هېرېږي. ناجوړه یې کړم، ناجوړه بیمار یې کړم. داسې ماشومان او خلک پېژني چې دا څوک دي. دغه جوسونو پورې به ټوپونه به وال ماشومان. اوبه نشته ماله، ای کاکا ماله، ای کاکا ماله. ما ته را خپلې ماشومان نور را یاد وشي مې الله دا فتار اوسته دی. خلک غرق دي او سړی راغی، دوه لوڼې اوهو ګرځېدو پسې دوه لمړې پرتې وې. وی دا خو دوه دي، یو ورسره درېیمه وه، بله څه شوه؟ یو بني آدم یو زنانه زموږ د کلي یو ځای کې واده ده، هغې راته خبره کوله. وي داسې مو ته په خپلو سترګو کتل او دا قلبي او غویان او څاروي او غنم او ګوړې پکې روانې وې، هېڅ هم نه شو کولی. دا حالت دی.
بچی لاړل یو ویل ښځې یوړې سړي ته ورته ګورې او در نه وړي. دا د خدای قهر او غضب نه دی. ډوډۍ پورې اوبو پورې غریبانان دغه دي متاظر دي، اوبه راله راوړئ. د خدای فضل دی. هغه ځای ته مونږ ډوډۍ ورسوله چې کوم ځای ته اړو چا رسولې نه ده. خلک راوړي په دې کیمپونو کې تقسیموي، په دې سکولونو کې دلته خلک ډېر راوړي. مونږ هغه جورا سارا سن مرزا ډېر کې زما یو شاګرد دی، هغه له مو رجوع لېږلی دیګه. هغه قسم وخوړه چې د سیلاب نه پس نن په درېیمه ورځ زمونږ د محلې دا رجوع سکه دی، نشته څوک نه راوړي. هغه سنګر او مرزا ډېر. ما ملګرو ته وایي میدا وله په سر رسوی دیګونو هر څنګه چې وي، او په زرګونو 40,000 پورې جوړې تقسیم کړې. او لوښي نو دلته کې لوښي موله پیدا کړل. مردان ته لاړم، هلته مې یو دوست هغه ته مې شا برالار دی نه چې پیدا کړ. هغې غریب د سیټونو نه راویستل او په وزن یې راکړل. بلا لوښي مو راوړل، هم به تقسیم کړل. چینی او دا هر څه مو به تقسیم کړل. نه خوراک مونږ ته پاخه کې پسې کې پاخه کوټو کې د نامه ریبړې پرتې دي. نو پخلی کم ځای کې خیمې ورته نه میلاویږي، خوراک نه میلاویږي، سکاک نه میلاویږي. اوس مخواران دا قصده لوګي راځه تلقېږي. نو مونږ خو دې روژې له بند که لنګر مونږ وې بس نور ګرانه ده نشو کولی نشو. بټیاري م راته پلو لګوي زه نور نشم پخولی. خو نن سهار بیا ملګري راغونډ شو، یاره وي دا خو دا خواران به وږي بیا شروع کړم. ما یې ښځه روجې مه کوی وکړ دا ترکاری پخوی نو ترکاری پخې کوي. نو تاسو ته دا اعلان دی چې که ستاسو په دې کلي کې کم متاثرین چا کره دیری او یا وي نو مازدیګر راځئ هلته هغې به ورته لنګر ورکوي. ها هغې ویل لنګر پخوي. په دې کلي کې څومره متاثرین وي هغه متاثرین د هلته راځي، مازدیګر نه پس لنګر به ورته انشاءالله العزیز ملاوي. ځکه مونږ ته پته نه لګي چې ورپسې وګرځو. دا تاسو خپل امید مې ډېری وګورئ، جلو ګورئ، اوار پراته کورونه اوار. بهر کیف زمونږ چې څونه پورې وس کېده بې دې نه چنده ګورې څوک ثابتولی نه شي چې مونږ چا ته چندې ویلې. او طریقه مو له داسې جوړه کړه چې ما وې پکې بددیانتي م نه کمیټي م جوړه کړه. ما دله به پیسې چې څومره څوک ټول ښکاره کېږي دونه پیسې نن جمع شو. یو کس سره به پرتې وي خزانې والا، ابه لګوي نه نور خلک به لګوي چې دیانت قایمي. دروازې 1,10,000 او 1,00,000 روپۍ د مونږ خرچه به کېده. د خلکو مخ کې کولاو په میدان پډاګه چې پکې څه پټ بنانې. او دا خدای پوره کړي دي. ګوره دا څوک نشي ثابتولی چې ما چا نه غوښتې ده یا زما ملګري مې غواړی به نه. او دا الله ټول پوره کړي دي او خدای پاک دا نظام چلولی. نو دا په مونږ هم ازمایش ده چې مونږ هم په صحیح طریقه د هغې خدمت کوو. نو تورنځو الحمدلله نوم وګټه. مونږ نوم نه دی کړی خو نوم یې وګټه. ټول عثمانزو کې ځای په ځای ویل تورنځو والو مونږ سره ډېر مدد و، ډېر احسان یې را سره و. او دا مې اعلان کړو مې په دې کې به سیاست میاست نه، نه به زما نومې، نه به د بل نومې، نه به د بل نومې. چا تپوس وکړه کوم ځای نه ډوډۍ راله تورنځو نه راله بس نوم مه راغلی چې چا راوړه. ریډو والا رالل بل رالل وي ته ما یې ګورې که زما نوم هم واغې زه به خپه یم. دا زما د پلار پیسې خو نه مې د کوره راوړې. شکر دی الحمدلله د خلکو پوره مرسته وکړه، پوره تعاون یې وکړو. او د هغې خدای پاک انشاءالله صله به د خدمت والا علم ورکړي، د قوم او د کلي له به م ورکوي. خدا د خدای قهر او غضب دې رونو ګورئ. د خدای د قهر او د غضب دو تنبیې دي. په دوو تنبو د خدای قهر او غضب بندېږي. قرآن شریف کې الله وایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. یو د حضور پاک مبارک وجود چې تر څو ته په دنیا کې موجود نو عذاب به نه راځي، او که ته وفات شوې نو بیا به اله عذاب نه راځي چې خلک استغفار وایي. نو استغفار د عذاب بند. نو په رمضان کې حضور پاک په خپله فرمایي چې استغفار وایي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. یا صرف استغفر الله عذاب به بند شي. ځان لم دعاګانې غواړي د متاثرینو له. بعض حضرات 15 یا 20 منټه کې تراویح کوي. تراویح منځ دی خدای سره مناجات ترازداری دا نو منځ په طریقه پکار دی. ځان ته مخلاصوي ها خو په قلار په اطمینان تراویح کوي. ځکه دا منځ دی او چې ته ټوپونه وې خدای سره خندا کوي.
چې پچا باندې روزه فرض دي چې کم بالغي د بلوغ د الک خپل نه خېری مور پلار ته پته لګي او د جنې خپل نه خېری چې بالغ روزه په فرض دي او چې نابالغ روزه نیوي شي نسې په ښه نفل دي نس دوکه عمر پینځلس ته پینځلس وکالو تعلق او جنې ور رسیدل او د بلوغ سالامي نه راغلی بیا په روزه فرض دي دوکه زمونږ د جمعه د محله باز مرګري سبا عمره ته روان دي څوک بل روان دي څوک عمره روان دي دوکه چلې په خیر وس الله سفر د مشکلاتو نو سات او خدای پاک هغه ځای کې موږ ورته خدای وریاد کی او دعا کوي چې الله تعالی ټول څومره مرګري دي هغه د بیت الله او د مسجد نبوي زیارت الله د ټولو نصیب وګرځول دا دعا کوي دا چې څوک متاثرین دي کومړي نو خدای پاک دې شهادتونو قبول کړي او چې کوم زخمیان دي الله دې ول شفا ورکړي او چې څوک خدمت کوي هغه دې رب العالمین اجر ورکړي خدای موږ د خپل قهر نه وساته او د خپل غضب نه وساته الله زموږ د دوه جهانو خیر او برکتونه نصیب کړي او د دوه جهانو د شرونو مصیبتونو په امن کې وساته خدای دا راغله قهر او غضب زموږ نه لري خدای د خپل غصه سره کې خدای د خپل غصه سره کې الله د خپل غصه سره کې او موږ معاف کې خدای موږ ستاسو یو ماشي مقابله نشو کول نو خدای ستاسو سپېړې به موږ مقابله کوو ډېر کمزور او عاجزان یو الله موږ ته معافي وکړي خدای پر وطن باندې پر خلکو او پر مخلوق د خپل رحم باران نازل کړي او خدای موجوده چې کوم د اوبو باران نه خدای دې لا بندش ورکړي د نور باران نه مساته زموږ وطن د نور باران طاقت نشي لري خدای ته مساته خدای بیا در سوال کوي د مصیبتونو آفتونو فتنونو مسلمانان محفوظ ساتل کې اخر وخت په خپل دا کلمه نه په لا اله الا الله محمد رسول گرانو انوارو زنگر زان پتا یاد داری سرالدین اسلامی کیسر این سلی سنٹر حنیف اللہ این بیت اللہ دکان مشترباد براستا مدینہ مسجد مس سکندرپورہ چوک پشاور موبائل نمبر ہے 0301 88 91 321 موبائل نمبر 0345 91 47 115